قدرمنو، نن د استاد د احترام نړیواله ورځ لمانځل کېږي. پر ما باندې هم خپل استادان دا حق لري چې یادونه یې وکړمه، او ځینې چې خلک له ما څخه غوښتنه کوي چې په دې ورځ باندې موږ پوه کړه، نو د استاد احترام واقعي پر موږ حق لري، لارښوونه کوي. د استاد چې کوم حیثیت دی هغه به له تاسو سره کښېږدم، او په ټولنه کې چې یو څوک وده کوي، پر مخ باندې روان وي، نو د هغو شاته خامخا د استاد لاس وي. اوس ضروري نه ده چې استاد دې رسمي وي. رسمي دغه معنا چې دا موږ کوم زده کړه کوو، تعلیم ادارې، مدرسه ده، سکول دی، کالج دی، پوهنتون دی، په دا کې بیا هنري زده کړې چې دي، میډیکل کالجونه دي، نور د هنر، او یو غیر رسمي زده کړې دي چې تا ته څوک درکوي. فرض که یو څوک میکانیک جوړیږي، یو څوک درزي جوړیږي، یو څوک مستري جوړیږي، یو څوک ښه پینټر جوړیږي، یو څوک آرټسټ جوړیږي. غیر رسمي، په رسمي توګه هم ویل کېدای شي، خو غیر رسمي که څوک، نو دا ټول استادان دي. د استادانو حیثیت چې دی، حضرت علي وایي استاد هغه دی چې ما ته لار راوښو، زما استاد هغه دی. که تاسو خبر یاستئ، حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو شپانه ته ولاړ سوی و په یو مجمع کې، نو بیا چې په احترام ورته درېدلی و، بیا دا شپانه تر سو، نو صحابه کرامو پوښتنه ځینې وکړه چې دا څه کیسه وه؟ نو ده ویل دغه شپانه ما ته یو وخت یو ځای زه له لارې چپ سوی وم، ده څخه مې پوښتنه وکړه، ده ما ته لار راوښوه چې لار دا ده. نو دا زما وایي استاد وګرځېدی. د پوهانو له نظره د استاد 4 درجې ښوول سوي دي. استادان، یو استاد چې وي ښوونه کوي، یو استاد چې وي خورونه کوي، او یو استاد چې وي هغه له مثالونو سره ښوونه هم کوي، خورونه هم کوي، او اسانه کونه هغه هم د کار وي. دا بیا دریم استاد وي، یعنی یو ټیلز دپاره، یو ایکسپلین دپاره، یو ډیمونسټریټ دپاره، او یو چې بیا وي استاد وای هغه دی چې څوک متاثره کي په خپله رویه، په خپل د زده کړې په لار ښوونه باندې. نو دا استادانو هر چا خپل استاد وي. زه خپله د استادانو ډېر ممنون یم، ډېر احسانمند یم. زما په ژوند کې ګر سره د هر چا په ژوند کې اول استاد چې دی د انسان مور ده. د مور له غوزي څخه انسان زده کړه شروع کوي، ما و یا دا ښه دي دا بد دي، نو د مور او بیا پلار دی. دا هغه استادان دي چې دا د هر چا هغه دي. که څوک مور و پلار نه لري، په کوچنیوالي یتیم سوی وي، نو دغه کار چې څوک ورسره کوي، د ده روزنه چې کوي، هغه یې استادان چې هغه یې هغه رنګه لارښوونه کوي. نو دا هغه اول استاد دی چې ټول عمر بیا د سړي په ذهن کې وي چې څنګه لارښوونه کېږي، د هغه ژوند هغسې برابرېږي. نو زما خپله زما لارښوونه زما مور و پلار کړې ده. زما پلار دی الله تعالی وبخښي، ډېر وختي وفات سو، خو زما ډېر ښه لارښود وی. ما د زده کړې له لارې له پلاره ډېر ښه زده کړي دي. یو خو نصاب راته ویلی، فرض که په طالبي زما پلار ملا و، نو شعر و صلات، توپنسایه، کدوري، نورظلم، شروکایه سوالات، شروکایه بیه، شروکایه نکاح. زما یاد دي چې نکاح شروکایه ما پر ده ویله، دی وفات سو. په دغه بیخي لنډ وخت ما و پلار سره تیر کړ. دی زر راڅخه ولاړی، لیکن ما ته یې داسې لارښوونې وکړې چې زما به چې څو پورې ژوند و، هغه د ده لارښوونې په ذهن کې دي. یعنې تر ګردو ښه خبره بیا دا راته کوله، غیر رسمي، چې چیرې له یو خبرې، له یو عمله څخه شر پیښېدی، له هغه څخه یو قدم پر شا ځه، بس دا بیا راته ویلې. که چیرې ستا مځکه یو چا یو فوټ لاندې کړې وه، ته پر مخ مه ورځه، ته هغه یو فوټ ور پرېږده، نو به شر له میانه ووځي. که شر په دا طریقه ختمېدی. دغه هغه زده کړې وې چې ما کړي دي. بیا له پلاره پس بیا دغه د طالبۍ سبق، دا د مدرسې سبق ما روان ساتلی دی. بیا زه تللی یم، ملا ودود اخندزاده نومېدی، کاکړ وی، باڅی و، زما استاد و، الله تعالی دې وبخښي، اوس یو څو کاله کېږي وفات سوی دی. دا سړی ډېر عجیبه استاد و، زما د دورې استاد و. ما بیه هدایه، سوالات هدایه، نکاح هدایه، دا ټولې پر ده ویلې وې. نو دغه سړي زما داسې روزنه کړې وه، دا ډېر شخصیت یې ټول ښار پېژني چې زموږ د دې ښار خلک دي، هغه ورسره ولد دي، تعارف نه غواړي. کوم خلک چې ما پېژني او دا ښار نه پېژني، نو د هغو دپاره دا وایم چې ما د دې سړي پر لاس باندې ډېر ښه زده کړي وو، ډېر ښه لارښوونه یې کړې وه. هغه شرعي چې کوم احکامات وو، کومه د داسې د ټیچر رویه وه، او ده چې به په دوره کې موږ چې کلاس اوس ورته وایو، سبق راته ویلی، هغه ډېر متاثره و. سړی به یې متاثره کاوه. موږ ژوند په ډېر په ښایسته و. دغه رنګه بیا په زده کړو کې د بوري د رسمي زده کړو د سکول له لارې زما یو استاد و، پرکاش صاحب نومېدی، هندو و.
دا هندو استاد موږ ته ډېره ښه ښوونه کوله. د دې کمال دا و چې دا سړی به په کلاس کې ګرځېدی، که به چا سبق ویلی ماسپښین وخت، نو بغیر پیسو و غریبانو ته د سبق ښوولی هندو په دا ښار کې. نو ما یو څه وخت له خپلې مجبورۍ باوجود پر ده سبق ویلی و. نو نن زه دا سړی په یادولو ځکه ارزم چې دا هغه سړی و چې ماته هغه زمانه کې هغه کم بنیادي شیان چې هغه یې راښولي وو، که څه هم زموږ مالي حالات داسې وو چې دا شیان بیا نسو تر ډېره سنبالولی، لیکن پرکاش صاحب د بوري مشهوره ماسټر استاد، د ټولو استاد پاته سوی دی، زما هم استاد پاته سوی دی. نو دا خو سته، دا زما خپل استادان دي. ستاسو دپاره دا وایم چې په ټولنه کې چې یو استاد یو چاته یو لار ورښیي، نو دا تر ګردو ښه خبره ده. خوشحال بابا وایي یو له بله زده کول د جهان دود دی، چې شاګرد نشي استاد نشي سړی. نو چې شاګرد نسوې استاد کېدلی نسې، هر شاګرد چې وي هغه بعد کې استاد کېدلی شي، لیکن هر استاد چې وي یو وار شاګرد پاته سوی وي. زموږ هغه غیر رسمي استادان سته، چا په ما میکانیک کار زده کړی دی، چا درزیتوب زده کړی دی، چا نو دا ټول استادان دي. حتی چې چا ښه خبره درته وکړه هغه استاد دی. نو د احترام وړ خو دي. نو په ټولنه کې چې د تخریب خلک دي، تاوانونه پیښوي، شرم فساد پرې خپروي، نو له د هغو په نسبت خو استاد ډېر مثبت کردار ادا کوي. د ژوند یو کار پر مخ بیایي، تا ته یو هنر در زده کوي. نو دا ټول استادان دي، دا ټول پر موږ حق لري، یادول یې ضروري دي. نو په کار هم دا دی، د لوستونکو دپاره پیغام دا دی چې استاد ته احترام لرئ، له استاد څخه پوښتنې کواستی، زده کړې کواستی. د استاد دپاره چې کومه طریقه ده د تدریس، هغه باید چې دی تاسو متاثره کړي په خپل ټیچینګ میتډ باندې، په خپله ښوونه باندې، په روزنه باندې. نو کوشش به کوو چې په دغه لاره باندې له موږه څخه استادان نسي خفه. له ما سره چې کوم استادان پاته سوي دي، زه خو دعا ورته کوم، ځینې خوشحاله یم. زما چې کوم زندګي ده چې ښایسته سوې ده، هغه د دغه استادانو له برکته ده. نو د خوشحال بابا شعر مې درته وویلي، دا داسې لار ده چې دا بلکل بیا یو وخت داسې راځي د سړي تر خوله خامخا وځي چې د دغه سړي دا وینا چې دا زما په ذهن کې کښېنسته، دغه زه متاثره کړم. نو دغه رنګه بیا دا د دنیا ترتیب خو نو هم تاسې وینئ چې زاړه پناه کېږي، نوي راځي. نو نوي چې وي هغه له زړو زده کړه کړي وي، زاړه استادان وي هغه په یادولو ارزي. نو پیغام دغه دی چې موږ به دا ورځ چې دا د استاد په احترام لمنځو. استاد صرف په نن ورځ باندې نازول نه دي ضروري، بلکې هر وخت نازول ضروري دي. د استاد احترام هر کله پکار دی، هر کله دی تا ته لارښوونه کوي. د نصاب تر دایره سړی ووځي هم له استاده پوښتنه نه ده منه، استاد ښوونه نه ده منه سوې، ریټایرمنټ یې نسته، ټول عمر لګیا وي. نور هره شعبه چې دغه سړی ریټایر سي بیا یې نه کوي. استاد یو داسې پیشه ده چې په هر څه کې که دی د ریټایرمنټ تر عمر تر سي، د ښوونه چې دا روزنه چې دغه پای ته نه رسیږي، تر څو پورې په ده کې ساه چلیږي دی روزنه او ښوونه کوي. نو پیغام دغه دی چې استادان چې دي هغه د احترام وړ خلک دي، استادان به نازوو. او دغه څلور لارې دي چې ورته ګورو به، څوک به ښوول کوي، څوک به خورول کوي، څوک به له ښوولو سره خورول او مثالونه وړاندې کوي، څوک به سړی متاثره کوي. به ښه استاد هغه دی چې ستا په ذهن کې د هغه یو ښه خبره راله او تا په ځان کې عملي کړه. بس دا د ژوند تر ټولو ښه نقشه ده او په ځان کې عملي کول یې ښه خوندوره لاره.